که دغه چشمه کې راته پیدا کړي دغه سترګې مې له ښکاره شي که دغه پنځه وخته خپل تلاوت ته زه به ډېر خوشحال شم. څرګاوک زما د خیر محمد نور ورونه څه کار کوي؟ اورونه کې کار قرضدار وابدار دي په بل په بکران داسې موقتي کارونه دي په بده ورځ دي ټول تا ته منه لرم زویه خدای ته مې تمه ده بس دا غټه خبره ده چې واحده مور ته الله ته مې تکیه کړی زویه بس دا غټه خبره ده پوه شې په دغه حال مې شکر مونځ روژه مې قبول شي قضا نه دی الله تکیه مې تا کړه الله ته پرېږدي مادي څنګه یې؟ دغه حال مې ده زویه ژوند دې څنګه تېرېږي؟ دغه ژوند مې ده نو څه وکړم د وروڼ سړي ګوډ سړي څه ژوند باندې څونه وخت کېږي چې داسې مریض یې؟ ما خو زه وخت رسېږم ښه اوس بیخي بدتر یم الله دې شفا درکړي. تا ته دوا شوې ده؟ دوا کېږي؟ دوا خورې؟ څوک د څه باندې واخلم دوا خو پیسو کې هم کېږي پیسې دې نه دوا کېږي ته څه شی واخلم ته ورسره کومک نه کوې؟ چا سره دا خو ځای په ځای نه دې ده که نه کومک کوه ورسره دا ځای په ځای کار وکړه کاشکې یې کولی شو زما به څه تا څه شوي دي؟ زه مور چې خدای ته تکیه یې خدای ته خدای مې یاد دی په دغه حال مې شکر موږ مې قضا نه دی روژه مې قضا نه دی په خاپوړو په ځان قضا نه الله دربار ته پنځه وخته درېږم پوه شولې چربانګي څوک پاڅېږي په دې ځان قضا باندې چربانګي پاڅېږم دلته مې خلاص کوم جای نماز نه هلته شته وارم الله دربار ته ناست یم چې خدایه په موږ توره چې په کومک راځي موږ شرم یاد موږ زویه دارو دوا ته ضرور لرو پیسو ته ضرور لرو نو څه شي ته ضرور لرو پکې دې نه علاج نه ټټکړنې دې نه څوک دې سره کومک کوي ځان ته پراکه الله دربار غریب غربت پښتنه نشته تاسو ته د خدای عمرونه ورکړي دې تداوي تاسو کړې ده؟ ډېره چېرته م ګرځولی؟ پېښور ته تللی وم هغه ټوله چې تکلیف د اعصابو تکلیف درلوده ډاکټرانو نو بیا داسې خبره شوه زویه چې اول کې دوا مو ته اخیستې وه خو هغه نښې دلته شته دي خبره دا ده چې تشه بیبوت کې نشته نو تشه لاسه ته مې دښمن نو تشه نو چې ما چې پیسې وشي خدای ښه کوي انشاءالله زندګي کې زه روغ شوم ارمان خو داسې ده زویه نه پرې نه ځولی اولاد زده په دې ځوانۍ په دې ارزان ځای په ځای ناست دی زه په زړه کې څه نه لري بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مظلومو بیوسو کورنۍ د پلټنې په سلسله کې نن موږ د دې ځوان کور ته راغلي یو لغمان ولایت دی الیشنګ ولسوالۍ ده دلته راغلي یو چې هغه زړه عادي په لار هم نشي تللی په سخېدو یې ځان د دې کوټې ورسوه او دا ځوان زوی معلول ورته پروت دی نو راځئ چې د دوی د خوراک څښاک او د درملنې غم وخورو مرسته ورسره وکړو الله رب العزت دی کومک وکړي یو کومک که دغه چشمه کې راته
پیدا کړي دغه سترګې مې له ښکاره شي که دغه پنځه وخته خپل تلاوت ته زه به ډېر خوشحال شم سرور یې سرفراز وشي تاسې زموږ په اساس کوي تاسې باندې د الله رحمي امين. خير. السلام عليكم.